د سیمه نیوز درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. نن را سره د افغانستان د سیاست د ډګر یوه پیاوړې او تکړه سیاستمداره، وکیله او سفیره ښاغلې شکریې بارکزۍ ناسته ده. د ده نه به د افغانستان اړوند او د افغانستان د وضعیت اړوند لنډه مرکه ولرو، په دې تمه چې تر پای راسره اوسئ. ښاغلې بارکزۍ، ډېره مننه اول که درته د نوې دندې مبارکي وایم، او بیا که دا راته ووایي چې تاسو لیدل کېږئ د افغانستان اړوند په بېلابېلو غونډو کې کنفرانسونو کې برخه اخلئ. ستاسو په نظر دغه کنفرانسونو نه پایلې څنګه دي او مثبت او منفي اړخونه څه دي ستاسو؟ سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د سیمې نیوز قدرمن لیدونکو کتونکو ته. اول خو زه غواړم ووایم چې هر موفقیت د هر افغان هغه د ټول افغانستان موفقیت دی او مننه ستاسو د قدردانۍ نه. دغه غونډې، میټینګونه، سیمینارونه چې اخیستل کېږي، کله چې موږ په خپل وطن کې، خپل ملک کې، خپل کور کې، خپل ټاټوبی کې د غږ ایستلو امکانات ونه لرو، نو دا یو ضرورت دی چې د باندې باید خپل غږ اوچت کو. او مخصوصا هغه خلک چې که چېرته دننه په وطن کې خپل غږ اوچتوي، یو جنجالو سره مخامخ کېږي، دا به ښایي چې موږ د هغوی په استازیتوب وغږیږو. او زه فکر کوم چې پایله به خامخا لري. تاسو ولیدله چې په نړیواله کچه باندې موږ ولیده د بین المللي محکمې ښکېلېدو د افغانستان په قضیه کې، او همدارنګه تر ننه پورې هم چې د افغانستان خلکو سره مرسته کېږي، دا د همغې دادخواهۍ برخه ده چې موږ یې غړیتوب لرو. ډېره مننه ښاغلې بارکزۍ. که له تاسو وپوښتل شي چې د افغانانو نه څه غوښتنه به لرئ چې هغه په هېواد کې دي یا په بهر کې دي، او له طالبانو نه او له نړیوالو نه که تاسو څوک پوښتنه وکړي چې څه غوښتنې مکې لرئ، نو څه به ووایي؟ زه خپل خلکو نه غوښتنه لرم. زه خپل هغه هیوادوالو نه دا غوښتنه لرم کوم چې دننه په افغانستان کې اوسیږي، دا تر دې ورځې او تریخ تاریخ تیریږي، انشاءالله ښایسته ورځې به افغانستان ته راځي. او افغانان چې د افغانستان نه باندې دی، افغانستان تر ټولو موږ او تاسو ته مهم دی. پر وطن باندې ودرېږئ، خپل پت باندې، خپل عزت باندې، او وطن زموږ د ټولو کور دی، او مه پرېږدئ چې خپل مور او خپل کور مو تر پښو لاندې شي. او زما هیله دا ده چې افغانان نه چې نور اختلاف پرېږدي چې افغانستان هم د پرمختګ ټاټوبی وګرځي او بېرته په دنیا کې خپل ځای پیدا کړي. ډېره مننه. که وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایي، ځکه وخت کم دی، چې د افغانستان وضعیت په کوم لور روان دی؟ ستاسو نظر څه دی؟ خوشبیني ډېره ده او که نه؟ چې رښتیا ووایم، وضعیت ډېر ښه نه روان نه دی، ځکه افغانستان بېرته د سیمې قرباني دی. مګر زما غوښتنه همدغه ده چې راشئ دغه نور ځان د قربانۍ نه وباسو او خپل واک په خپل اختیار باندې ولرو. ډېره مننه. افغانستان د بریا په هیله. کورونه